د چین هیواد. د چین کلمې د ریښې په اړه مناظرې ډېرې شوي دي، خو تر اوسه یې هوکړه شوې پایله نه ده ترلاسه شوې. ویل کېږي چې دغه کلمات د سانسکریت ژبې له ساینه کلمې اخیستل شوې ده چې وروسته په فارسي ژبه کې د چین کلمې په بڼه وکارول شوه. په سانسکریت ژبه کې د ساینه کلمې کارونه له میلاد 5 پیړۍ وړاندې استعمال شوې ده. لرغون پیژندونکو لیکلي چې د اوسني چین په خاوره کې له نن 2.5 میلیونه کاله وړاندې انسانانو ژوند کړی چې له تاریخ وړاندې دوره ورته وایي. حکومت او سیاست یې د چین د اساسي قانون اړوند د چین د دولت رسمي نوم د چین د خلکو جمهوریت یا د پیپلز ریپبلیک آف چاینا ذکر شوی دی. چین یو سوسیالیستي هیواد دی. ولسمشر په چین کې د خلکو د ملي کانګرس لخوا ټاکل کیږي او د دولت افتخاري مشر دی. د چین لومړی وزیر بیا د دولت شورا لخوا ټاکل کیږي او د حکومت مشري کوي. شي جین پینګ د چین اوسنی ولسمشر او همدا ډول د چین د کمونیست ګوند مشر دی. د چین کمونیست ګوند چې تر اوسه واکمن ګوند دی په 1921 زیږدیز کال د مارکسیستي ایډیالوژي په شتون رامنځته شوی دی. د چین اداري ویش په 22 ولایتونو او 15 خپلواکو سیمو ویشل شوی دی. د چین حکومت تایوان د خپل 23م ولایت په توګه شمیري، خو تایوان بیا ځان خپلواک هیواد شمیري. چین د نړۍ له 115 هیوادونو سره سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې لري او دغه هیواد کې د 102 هیوادونو سفارتخونې شتون لري. چین له 140 هیوادونو سره پراخې او سوداګریزې اړیکې لري. پراخوالی یې وګړي. چین د نړۍ له 14 هیوادونو سره ګډه پوله لري. دغه هیواد څه باندې 9 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري او د خاورې په اساس د نړۍ دریم تر ټولو ستر هیواد دی. چین د نړۍ تر ټولو ستر وګړیز هیواد دی او د وګړو شمیر یې 14 میلیونه تنو ته رسیږي. چین د هغو خلکو شمیره چې د خدای پر وجود عقیده یې له شک ډکه ده اکثریت دي او اګنوستیک ورته وایي. ورپسې 17 سلنه چې 10 سلنه کېږي د چین ګڼیز واړه دینونه دي او د مسلمانانو سلنه پکې 2 ده. د چین د حکومت رسمي دین الحاد یا بېدیني ده چې ایتیزم ورته وایي. اقتصادي او پوځي ځواکونه. د چین وسلوال پوځ د چین د خلکو د ازادۍ پوځ یا پیپلز لایبریشن آرمي نومیږي چې 2.3 میلیونه فعال غړي لري. د شمیر پر اساس دا د نړۍ تر ټولو ګڼ پوځ دی چې د یو کال دننه 150 امریکایي ډالر پرې مصرفیږي. د اقتصادي وضعیت په اړه چین د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ځواک دی او دې برخه کې له امریکا وروسته ځواک شمیرل کیږي. د چین په اړه 15 په زړه پورې خبرې. لومړی، د چین بیرغ سور رنګ لري او 15 ستوري پکې دي. سور رنګ یې د چین کمونیستي مفکورې ښکارندویي کوي. دویم، د چین تمدن د نړۍ د 4 لرغونو تمدنونو له ډلې یو دی. دریم، چین بډایه کلتور او فلسفي رواجونه لري. څلورم، د چین خلک د کاشوغو پر ځای له لرګیو ګټه اخلي او پرې خوراک کوي. پنځم، اوس وخت کې هم په میلیونونه چینایي وګړي په غارونو کې ژوند کوي. د داسې ویډیوګانو لپاره روحي سبسکرایب کړئ.